الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. د ټولو نه مخکې زه خپل برادر مکرم اجمل خان ته او خپل کشر بچی شاپسند ته مبارکباد ورکوم او د دې فیملي ته چې نن زمونږ د یو بچی او د یو د هغې د ماشومې د چادر فضیلت په خوشحالۍ کې نن موږ دلته ناست یو. زه وایم اجمل دا د دغې ماشومې پلار دی، شاپسند د دې ماشومې خاوند دی. دا ډېر خوش قسمته خلک دي او ډېر خوش نصیبه خلک دي چې دا بچی زمونږ الله عالمه جوړه کړله. ما ته په دې خطبې دوران کې یوه خبره را یاده شوه او خبره راته دا یاده شوه چې زه کله هم د اجمل سره په دوکان کې ما ملاقات کړی دی. ډېر وخت راسي چونکې زه د اجمل دوکان رشید دغه ځای کې زموږ یو شاګرد دی مولانا او هغه د غاښونو والا ډاکټر دی. نو زه چې کله هغه تللی یم ده سره ما ملاقات کړی دی نو ده زه تش نه یم راپرېښی کور ته یا ځان سره څه لوبیا یا څه بل څه
دا د خپل اکرام او عزت کړی دی زما لکه مې ویل چې دا د دې سړي د علماو سره محبت و بیا مخکې د دې نه زمونږ چې کومه جامعه د سیکنډ ټایم زمونږ چې کله دلته کې ټیکهدار سبق لراته نو هغه له به باقاعده د میاشتې هغه ماهانه لږې یا ډېرې پیسې بیا رشید ډاکټر له هغه په لاس باندې هغه چانده لږې یا ډېرې هغه رالېږله زه هم دا د هغې وسیله د الله تعالی ورکړله چې د ده په کور کې الله عالمه پیدا کړله او دا همیشه دپاره داسې ده چې څوک د علماو یا د مدارسو سره څه تعلق او نسبت لري الله د ده کور کې دا د علم رڼا خامخا راولي دغه وجه د تاسو وګورئ دا بند وهاب حاجي صاحب زمونږ دو بچي الله تعالی حافظان کړل او اوس علم هم کوي مزید کله چې د سره موږ ملو شوي یو زمونږ ډېر قدر او احترام کړی دی د دې ضیا شهید کلي تقریبا اکثریت مسلمانان زمونږ چې څومره کله موږ دلته راغلي نو زمونږ ډېر احترام او قدر کړی دی الله د دې کور کې یو حافظه عالمه الله کور کې د دوی ندا رڼا د علم او د دې دین راوستل ټول وایي الحمدلله زما محترم ملګرو دا دنیا داسې یو مثال دی چې زموږ استادو د دنیا کې لکه دا پاتې کېدل ډېر مختصر دي او زموږ استادو د دنیا کې اوسېدل ډېر عارضي دي زه به دلته راتلم ډېر وخت نه ډېر سپین ږیري هغه اوس ماته نه ښکاري دې ځای کې ډېر نوجوانان هغه ماته نه ښکاري هغه نشته هغه تللي دي دقسې دا زموږ هم تلل دي زمون خوش قسمتی دا ده چې زمون دا بچی نیکان صالحان شي دا بچی زمون حافظان شي تاسو یقین وکړئ زما زوی چې په تحصیل القرآن کې یو 3 کاله وړاندې دستاربندي و نو زه خپله تللی وم هلته مې بیان هم وکړو په دستاربندۍ کې نو چې زما د زوی نوم اخیسته هغې حالانکې زه ډېرو مدرسو ته ځم په خپله دا بیاناتو له ځمه د جمعې د لمانځه نه وروسته زما دا څلورم بیان دی تقریبا 5م څلورم بیان دی او دا ټول د دې دستاربندو بیانات دي خو چې کله زما نوم د زوی واخیسته زما د سترګو نه بې اختیاره اوښکې راغلل چې مې زما زوی الله حافظ دا خوشحالي به الله تعالی موږ له راکړله زما عزیزانو په دنیا کې انسان باندې ډېر حالات ډېر ادوار راځي خو د علم او د حفظ او د دیندارۍ خوشحالي د اولاد دا په انسان باندې ډېره زیاته وي د هغې نه چې هغه د نورو خوشحالو په مقابله کې دا ډېره زیاته وي الله موږ باندې ډېر فضل کړی دی ډېر احسان الله تعالی په موږ باندې کړی دی قسم دی که د دې نعمت او د دې احسان د الله موږ شکر ونه باسو الله به رانه